وکمه طریقه سره استعمال کې جنستر کې حفاظت وشي. شیخ الاسلام ابن قیم دې باره کې مستقل کتاب لیکل الجواب الکافی. شیخ الاسلام ابن تیمیه مولا بل کتاب لیکل القواعد النورانیه دستور کې عبادت. یو خدا معنا چې ته مخره دارا ولا چې زمونږ د الله امر دی چې قل للمؤمنین یغض من ابصارهم چې تاسو د خپل نظرونه کته کوي توجه دی خو کته کوي د الله امر مخره راولا. ویم د سی وایا چې چرته زه بد نظری وکما الله بس ما نه علم والی. دریم دغه الله به ما د خپل نظر نه وګرځي. څلورم الله بس ما د عبادت خو نوران او پنځم د سی وایا کزن د پردیس زنانه له وګورم د سی ځوان الله پیدا کی چې هغه اسما زنانه له وګوري. صدر د حاکم کې روایت دی استاد احمد کې قرطبی نقل کړي تر وو ونیم سو کال پورې الله به اسمنه د انتقام علی فریدیم نه مگر کچا په صدق باندې توبه وی الله به بکی. امام الشرح البانی کې لیکلي چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسیح او قیوم مفسر دی ولا تقربوا زنا د آیات په تشریح وی شری چې د آیات باندې څنګه نظر ورغی هغه واقع ذکر کړي وی خپل ولور او بډیر نشه زیورات باندې آباد کړو په بازار کې وګرځو زنانه لوي ویلي ګړې چې ارچا وکترنو ارچا بستر یخته کولی چې کور لکه داخله دی په دې وخت کې ځوان ورته مخې له ودرل چې ودرېګا کار مې سره دی وی غاړه د یک جنا واخسته یو طرف او بل طرف په خپل کړه او نور خوش کړه وی ځه الوسی چې فرمایي وی د زنانه چې کور لراله نو دې سړیونه پښتنه وکړي دې سړی بډای نشي زماني دې لور سره خلکو سره حرکت وکړي وی چې ارچا بل در د خپل نظر یخته ساتل شواله او ځوان چې هغه غاړه واخسته یو طرف او بل طرف په خپل کړه سترګې وټ کې لاړ وی قسم په الله زه چې کله بالغ شوم ما چرته غلط حرکت نه کړې مګر زنانه ما ته غاړه اخسته او یو طرف او بل طرف په خپل کړه او الله دغه انتقام ما نه واخص څه مطلب کوم چرته بر دې زنانه لاس وروړو دغه به عزت مو کړې بل قرآنی فیصله دا یاد ساته چې زموږ زنانه سره به شي عمل کیږي. یو بل واقع د شرق د سړی په سفر باندې تقریبا 300 میاشتې بار یو ورځ په سړی کې دا خبره شیطان ورواچول چې دغه دی سفر کې او دې زنانه سره ته جنا وکړه څوک تا ګوري. سورې یوسف کې الله دا تربیت مونږ کړي چې یوسف یو ځوان دی او حسین دی د دنیا نه مې خصوص مونږ الله ورکړي مسافر دی هیڅوک خپلوان نشي چې لکه کدا رسوام شي هیڅوک څه پیژني لکه بعض خلک وسوي چې لکه خارج د بلوړ شو د بجنونه کو څومره ګوري دا الله کوم ګوري. ابزر الايمان ان تعلم ان الله ما كهت ما كنت بهترین ایمان دا چې الله ارجه منوري او زنانه مون طلب کړي او زنانه د بادشاہ زنانه دا او کوټم بندره هیڅوک شته نه شواد الله نه او غلام د څه ورته وي دا وش وی دروازه مې ټک ټک کړو ایسه بلړه کې دا خبر راځي چې الله مې راګیر نه کی و تخته وی شکر سرور پنځه مې شروع سره له کورلا ول وړونه په پښتنه وکړه د ژوند باره کې چې صورت حال وي بس که ژوند تیر شو دا به څه خبره تیر شو څنګه وی شپو د شپونه په عمر وخت کې بخلانه شپې یو سړی ما دروازه ټک ټک کړو چې کله بار وروته مې څوک نو دې سړی معلومه کړو چې انت ما چرته غلط حرکت کړې وې دغه ور سړی تیار بس دا خبره مخې راوړه د اسمنګو د بار اسمنګو څو د بار خبرې دې به به شي د غلط نظر